سلام دوستانو، الله پاک مو جوړ او روغ لرم. الله پاک مو د صحت او عافیت په جامو کې ولرم. الله پاک مو د ژوند او زندگی ټول شرعي حاجات در پوره کړم. دوستانو رازو ستاسو حضور ته له یو نوې وظیفې سره. وظیفه ده د نظر په برابر کې که د چا د سترګو دید او نظر کم سوی وي د هغه لپاره ډیره بهترینه او ډیره ازمویده وظیفه ده. دوستانو سترګې چې دی دا د الله پاک یو ډیر غټ نعمت دی. الله پاک په قرآن کریم کې وایي ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. زما نعمتونه تاسو نسئ شمارلی. هر نعمت د الله پاک دونه غټ لوی نعمت ته چې انسان یې شمیرلی نسي. سترګې د الله پاک ډیرې غټې نعمت دی چې انسان ته الله پاک ورکړی وي. هر اندام هر د انسان په بدن کې هر جز هر اندام ډیر غټ نعمت ده، خو خاص کر سترګې بیا ډیر غټ نعمت دي. ځکه په سترګې باندې انسان دا ټوله دنیا دا ټول شیان ویني، خو لیکن د سترګو قدر له هغو انسانانو سره ده چې د چا سترګې کمزورې وي یا دید نه کوي یا ړانده وي. تاسو له هغو خلکو څه پوښتنه وکئ چې هغه د دې سترګو د دید په قدر باندې څونه پوهیږي. ما و تا د سترګو د دید په قدر باندې هیڅ نه پوهیږو، ځکه الله پاک زما و ستا سترګې را روغې کړي دي، زما و ستا سترګې را جوړې کړي دي. ما و تا هر څه وینو، لیکن کم انسانان چې د سترګو لخوا کمزوري دي، ډیر علاجونه یې کړي دي، ډیر پیسې مصرف کړي دي، هغه د دې خواهشمند دي چې وایي موږ یې وارې دا دنیا لیدلې وای، دا انسانان مو لیدلې وای، څنګه انسانان دي، څنګه دنیا ده، څنګه خلق دي. نو دوستانو د دې لپاره نن یو ډیره بهترینه وظیفه مو راوړې ده. وظیفه د قرآن کریم یو کوچنی صورت ده چې د سورة القدر په نامه ده. دا صورت چې څوک په یقین او دهاني سره او په پایبندي سره ووایي انشاءالله الرحمن الله پاک به د سترګو دید برقراره کړي، که کم سوی و هغه حتی به راورسوي چې پخوا و. دوستانو تاسو به ډیر علاجونه کړي وي، ډیرې روپۍ به مو مصرف کړي وي، لیکن دا د قرآن کریم د آیات تجربه هم وکړي. د الله تبارک وتعالی په کلام په قرآن کریم کې ډیره غټه شفا ده. که ډاکټران دي که هر څوک دي، هغو چې د هر څه تعلیم حاصل کړی ده هغو له قرآن کریم حاصل کړی ده. نو دوستانو وظیفه ده د سورة القدر ده. دا سورة القدر به وایاست انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا صورت مبارک به وایاست چې هر وخت مو اودس وکئ، له اودس څخه بعد د اسمان و طرف ته به وګورئ. دا صورت مبارک به وایاست له هر اودس وروسته انشاءالله الرحمن الله پاک به مو د سترګو دید در زیات کړي، الله پاک به مو د سترګو دید در برقراره کړي، پخواني حالات به یې راولي.